خپله به ډمي ډمتوب کار به کوي په ټي وي باندې به راشي او رایه او مشوره به د چا په باره کې ورکوي د علماو په باره کې به ورکوي ته حیران مشي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده رسول صلی الله علیه وسلم ويتكلم الرويبضة في امر العامه رسول صلی الله علیه وسلم رويبضة به خبرې کې د عامو خلکو په باره کې چا ته پوښتنه کوي یا رسول الله رويبضة څه ته وایي سپک انسان بېدینه انسان د قیامت علامه ده چې سپک انسان به راولګي د امت په غټو خبرو کې به ګوتې وایي نن سبا تاسو لا پروګرامونه به لیدلي که نه که هغه ټیویان او ډیشونه دي او که هغه د فیسبوک او دا شي نه یو بېدینه به یې راوستی چې هغه له کلمه صحیح نه ورسي او دی به خبرې کوي د چا په باره کې د امت په باره کې د علماو په باره کې د دین په باره کې زما رای دا وایي چې داسې وایي زما رای دا وایي چې دا مسله د دین دا داسې وایي لکه ته څوک یې چې خپله رای بیانې د دین په باره کې او د علماو په باره کې او خپله دله کلمه نه ورسي نو د الله په دین پورې به ټوغې کوي په خپله به مصروف په ټنګ ټکور کې یا په کنځلو کې یا په غیبتونو کې دا ټولې خبرې به دې کې دننه راځي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الحمدلله زما یو بیان دی تفصیلي د ټنګ ټکور او سندرو شرعي حیثیت هغه واورئ په هغې کې موږ دلایل تفصیلا ذکر کړي چې د سندرې قرآن او حدیث په رڼا کې حرام دي یو ګوره یو بل مصیبت هغه دا دی چې یو سړی سندرو ته حرام وایي او کوي یې دی په ګناه کې دی او کیدای شي دا ګناه پرېږدي خو یو سړی سندرو ته د روح غذا وایي او په دې باندې وایي موږ غم لرې کوو او داسې هغه سندرې خو نه دي هغه حرام دی ګرانې د ده واپس کېده او د الله د عذاب څپېړه بې لازم راشي حدیث کې درځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي یستحلون الحر والحریر والمعازف چې هغوی به زناګانې حلال ګڼي او ریخم د سړو دپاره دا به حلال کړي یو چې دا حلال دی دې باندې څه دلیل دی چې دا حرام او دغه شان معازف او معازف ټنګ ټکور سامان او دا ډمانې او دا ګډېده را ګډېده دا به حلال کړي څه دلیل دی څه دلیل دی چې دا څه دي دا حرام دي ته ورته دلایل پیش کړي ښه ده به لکه نور به د دین په یو مسله هم نه پوه خو دا مسله به یې سمه یاده کړې د دې لپاره یاده کړي که څوک ورته حرام وایي نو چې د هغه سره به یې بحث وکړي خیال هم دی که نه کوم سړی چې سود خوري دی به ښه بېدینه انسان خو یو څو مسلې یادې کړي دي دې دپاره چې دا کوم کار چې دی کوي چې دا حلال کړي پلاني عالم سره ملاو شوی ته خو د علماو خواته نه کښېنې خو دې مسله کې څنګه تللی هلته د خپل مقصد یې پکې دننه پلاني مدرسې تلم هغوی فتوا را کړې وه هلته یې دا ویلي دلته یې دا ویلي نو د سندرو د ټنګ ټکور او د ډمتوب په حرمت کې ذره برابر شک نشته قرآن او حدیث په رڼا کې الله دې موږ ساتي اولئک لهم عذاب مهین د دوی دپاره عذاب دی سپکوونکی وإذا تتلى عليه آياتنا او کله چې دته زمونږ آیتونه ولوستلی شي یو سړی راغی ورته ووایي چې دا لهو الحدیث پرېږده دا فالتو خبرې دا ټنګ ټکور د ګناه دا خبرې او قرآن واوره د الله دین واوره الله څه وایي ولا مستكبرا نو مخ واړی تکبر کوونکی دغه ناوري اکثر دا بېدینه خلک چې کمینه خبره اورېده د قرآن او حدیث دا خو غټه خبره ده چې چېرته داسې دینداره سړی ویني مجلس ته راننوځي دوی د مخونو رنګ بدل شي چې دا خو بیا الله والا راغی او زموږ خو دا نه زموږ خو شیطان والا پکار دی اکثر به کې داسې مو وایي بیا هغه چا چې پروګرام کړی مړه ته دا اول نه به موږ ته ویلی وی چې ته به پکې پلانې راولې پلانې دا دې څه نه راوستي زموږ پروګرام دې به ټول خراب کړو موږ خو ډمتوب ته اراده وه زموږ خو سندرو ته زموږ خو ګډېدو ته زموږ خو فحاشۍ ته اراده وه
زمونږ خو بې شرمي کوله بې حیایي م کوله تا را پسې دی راوست الله سبحانه وتعالی دیندارو خلکو له څومره عزت ورکړی یو به په مجلس کې نشي دا ټول ترې خپوي خو څه ورته ویلی نه شي دې ټولو دا کار د یو سړي وران کړی دا حقیقي ځوانان دي چې الله ورله عزت ورکړی ښه دا یو د ټولو ته خبره کوي خو دا ټول د یو ته خبره نشي کولی او په څه کې ورسره خبره کوي په دین کې ورسره کوي دا ټول دا یو د ټولو ته نصیحت کوي چې ستاسو دا کار دا غلط دی خو دا ټول دې ته هېڅ نشي ویلی لګیږي په شیشه به لګیږي دا یو عزت دی چې الله سبحانه وتعالی دې دیندارو له ورکړي الله وایي که چېرته دې بېدینو ته دا چې د الله د لارې نه ګمراه کول کوي که چېرته دې ورته نصیحت وکړي او ایتونه یې ورته د الله واورول مخ خواړی او تکبر شروع کړي کأن لم يسمعها گویا کې د ده سره اورېدلي نه دي ځان به نیسي لکه ده چې د سره دا آیت وانه اورېدو نه دا حدیث واورېد كأن في أذنيه وقرا گویا کې د ده په دواړو غوږونو کې کوڼوالی دی لکه غوږونه چې کاڼه شوي د بېدینۍ خبرې ښه واضح اوري خو چې کله ورته د دین خبرې شروع کړي نو دی بیا داسې شي لکه ړوند کوڼ چاړه هېڅ هم بیا نشي کولی فبشره بعذاب أليم نو دته زیری ورکه د ډېر دردونکي عذاب ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي لهم جنات النعیم د دوی دپاره د نعمتونو جنتونه دي الله دې موږ ته نصیب کړي خالدین فیها چې دوی به په هغې کې همیشه وعد الله حقا دغه وعده کړې د الله او وعده د الله حق وعده ده وهو العزیز الحکیم او هم هغه زورور او حکمتونو واله دی اوس الله سبحانه وتعالی په دې توحید باندې په دې خبره باندې چې الله یک یوازې دی او د هغه عبادت پکار دی په دې باندې بعض عقلي دلایل بیانوي خلق السماوات بغير عمد ترونها هغه اسمانونه بغیر دستنو پیدا کړي دي ترونها چې تاسو هغه نه د الله قدرت چې دا غټ اسمانونه او دا غټ مخلوق بغیر دستنو نه ولاړ موږ لکه چا د ټیشو د دې ټیشو ذره چاره کړه چې دا ودرواسي نشي ودرولی او نه داسې طاقت الله پیدا کړی د الله نه راوده چا دپاره چې هغه دې داسې وکړي دا ساینسدانان او دا انجینران او دا ټکنالوژي کم ځي ته ورسېده خو داسې دې وکړي ځه یو شی دې ودرېږي بغیر د څه شي نه هغې دپاره به څه پروګرام نه کوي خاصې داسې پرېږدي او هغه دې یا قشن داسې کېدی سوای د یو رب العالمین بغیر عمد ترونه بغیر د ستنو نه تصویر یې د الله طاقت دی او د الله زور دی بیا دې دغه ته وګوره دې کوترو ته دې چنچڼو ته دې مارغانو ته صرف الله په قرآن کې دا خبره ذکر کوي والطیر صافات او وګورئ دې مارغانو ته دا وزرې کولاوۍ بندۍ چا نیولي دي وایي دا چا راټینګې کړي د اسمان او د ځمکې